د ننګرهار مشهور او خوږو مالټو ته راغلي سیلانیان ملګرو دا غزې نه څه مالټې راوړې وې خوند یې نه و مال ودرېږه چې زه د بټي کوټ مالټه در باندې وخورم چې تاسو د افغان خاورې هغه خواږه وګورئ په هر لحاظ سره بس خلکو یې ډېر صفت کا او خلکو ویل ډېر ښه ځای ده نو اتې موږ هم رالو موږ ویل چکر به مو وکړو ساعت مو هم تېر سي ملګري مو راسره بټي کوټ ولسوالۍ مالټو فارمونو ته له نورو ورځو سره په توپیر د جمعې په ورځ زرګونه سیلانیان د سیاحت او مالټو خوړلو ته راځي احساس خوشی میکنیم افتخار میکنیم این وطن ماست اینجا میایم جای چکر است تفریح است عین از تخار اینجا آمدیم به خاطر دیدن باغ مالته و بټي کوټ مردمش با فرهنگش آشنا شویم با مردمش دوست شویم آشنا شویم از شمال و جنوب آمدیم زه خو راغلی پاکستان نه نو ملګرو ته مې ویل مې راځئ ځو چکر ته نو مالټې وخورو پوه شې باغو کې چکر و نو ډېر خوند یې وکړو ډېر خوندور ځای ده د چکر ځای ده دوی په دغه سیمه کې د تفریحي پارکونو د جوړولو غوښتنه هم کوي د هلمند څخه راغلي یو ننګرهار ته په منظره باندې الحمدلله چې دلته موږ راغلي یو د عوامو ته ګورو خلکو ته ګورو سیلانیانو ته ګورو ډېره د آرام ساه اخیستې ده د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره هر څوک کولی سي که د شپې که د ورځې هر ولایت هر ځای ته ښه په ارامه باندې ځي راغلی وم جوزجان ولایت ته او کابل کې مې څه کارونه وه نن د جمعې ورځ وه موږ ټول دې خواته به راچکر سو واقعیت چې دلته د راتګ یو جلا خوندونه وه او ما اول ځل راتګ دی چې جلال آباد ته راځم نو څومره چې مې فکر کوي د هغه ډېر زیات خوندونه او رنګونه موجود دي ماشاءالله زموږ سره نور ملګري شته مشران ملګري دي هغه هم راغلي دي نور مسؤلین هم راځي شهزادان هر څوک کولی شي تګ راتګ وکړي انشاءالله مشکل نشته شهزادانه د ننګرهار ګرځندوی امیر وای هره ورځ د بټي کوټ له مشهورو مالټو او د دې ولایت له بېلابېلو تاریخي او سیاحتي سیمو زرګونه کورني او یو شمېر بهرني سیلانیان لیدنه کوي نو دغه داخلي سیلانیان خو لکه راځي الحمدلله بیخي په زرهاو خلک راځي د نور ولایتونه راځي لیدنې کوي او خارجي سیلانیان هم الحمدلله بس دغه امنیت د وجې نه چې اوس امنیت په وطن کې ډاډمن امنیت دی دې وجې نه خارجي سیلانیان هم راځي د ننګرهار کانال مسؤلین وایي سږکال د مالټو حاصل 3000 ټنه اټکل شوی چې د تیر کال په پرتله 200 ټنه زیاتوالی ښیي د زیاتوالي لامل د نویو بڼونو حاصل ته رسیدل د بوټو روغتیا او روزنې ته ښه پاملرنه ده